او خلق له خوبونو کې اشنا راځي مال په خوبونو کې جړه راځي خلق له خوبونو کې اشنا راځي مال په خوبونو کې جړه راځي. هاي هاي دې سوازه لکه بنا غرزه چې په چرګ ورشو نو تختی. السلام علیکم دړه سره ودا دا وګوره دا د جمی د پاره مې له تخپره وړو ته وې وځه مسلمانه ته ماته دا وایې کنه چې دا 2 بجې شي نو تا ته څنګه زموږ دا کور را یاد شي؟ نو یو خو تا مړه روغ لې په سپې تړلې رزق د اسمان دی او دلته به زما نصیب یې ځکه زه خپل رزق نه راځم. دا عقیده خو ته جوړه کړه چې رزق د اسمانه دی په خپل کور کې خو راته زما په کور کې راشي دلته وایې رزق د اسمانه دی او دا دی او پلان دی او ډین دی. د 2 بجې خو ځکه راځم چې سره که زه کار لرم تا ته خفه درم ستا په شان خوشې تشه خو نه یم خپله حلاله مزدوري کوم دیاړي کوم نو بیا د هغې نه پس روزګار کوم. دا د چا نه صحیح خبره وکړه د چا تناب نه دې راکوزه کړه په ایمان ګورې که په ما پسې څوک ورله رالی چې زما جرسي دي اچولي یا په لاره کې چاګیر کړم ویې والم نو بیا به تا سره زما کار بس ته بلکل زه به جرمانه یم او 100 روپۍ خبرې پوره 5000 دا مې د هغه سره پوره په 5000 ګرمه ده که نه هلته یې خو واچوه مسلمان دا خو مې ورور راغلی ستړی مه شي وروره څنګه خورې خیر ټیک ټاک برابر خیر دی شکر دې راغی که نه څه حساب دی دا جرسي مې ولې راوړه د مال جمع دی که نه ما درته ویم رنګ یې راته کول چې جرسي مې لاست خو دا خو بدیله به په خوله کې نوړی ورکړي دا ډېر ناراسته خلک دي احسان رامانی نشته خدای دې پخه خلقته کا لس کاله دلته ډوډۍ وخوړه اوس کله ویې خوړه 20 کله نو که یو جرسي په 200 روپۍ د کباړ سر نه راوړه څه چلی شو؟ د خبرې په کباړ کې په 30,000 روپۍ ده په نغدو به چې په 100 وي تا دې خپل مخ ته کتلې دي دلته یو غوړه تا نه خو ځان نه فرشتو کړي وړي دي فرشتو پرېږده مونږ بېګانه څه نه دي خورو نو دا غریب بېستو خوري دې دا روز به څه پیسې مې یې تا خدای د سره مړه نه کړي او ستا دا ورور دا خو پیدایشي وږی دی که نه ستاسو دا خاندان ټول پیدایشي وږی دی ما ته معلوم یې وایي که نه ګوره ما ته مه وایي زما په کور کې ماړه شوئ په ایمان ستا نه خو به سړی یېرېدو دونه ډکې وي دا خو چې دلته راواده شوي نو میخه ده نه جوړه هغه خلک څنګه چې څنګه مخ داسې سپېړم پوه شو تاسو ته یې کتلو نو ځکه یې تاسو له درکړم او که زموږ د خاندان غیبت کې که نه تا خپل خاندان ته کتلي دي او دا خبره پرېږده وویې ما څه ویې ورته دا اوس بل شرم شو که نه وروره مټیزان به اوس مونږ کره راځي د هغې رور راغلی و ورور او زوی راغلو هغه کونډه وخته دغه وګوره دا شرم خلک چې خدای شرمېږي نو ستاسو په شان دي رښتیا خبره ده وایي چې خبره مشورې که نه نو ښځو ته یې کوه دا د رنګ نه مرالې دا کم ډله وکړو دا خو مرچکي ډله وکړو اوچت یې کم که نه اوچت یې که که نه چې څه وایي خدای دوی کچن ته ګیر کړی دي دا څه ویې لکه خدای ته وګوره ګورې د کور په طرف رانه شي دغلته چېرته پټ شه یو څو ورځې غیر د لاړ شه بیا به زه راولمه ډوډۍ به دله دغه مټیزه د وړي که ناکمه شي دې راوستله واو زما د ښځې په سر دونه سخته نه ده دشمني یې ماله کتلو بیا ورسره د روټۍ غم دی خدای دې تا په پخه رخته کړي نو دا تا دې لږ ته څه ویل دا خو نه اجره ګوري او نه جومات ګوري هر چاته وایي دا خو دونه بې شرمه سړی عمر په ګوته نه پټېږي پوه شوې او دا څه پټه خبره خو نه ده دا خو ښکاره ده او خدای به دې راته نور خیر کړي چې مخکې به کمې کمې کانې کېږي که تا ګورې بار څوک هم خبرو دا به تا خبر کړي د ستا نه دا وختي چې ټول مالت راغلو ټوله ذله خبر ده مالت نه دا خو هر چاته پته ده خبره ده خو داسې خو نه ده خبر چې خاوند شته که نه زمونږ ټول مینهوال خبر شوی دی نو به ګورې او د خیر خاوند به یې ملا شو ډېر زر خدای دې شرک په مینهوالو مره وغورځوي زه د مینهوال نه یېرېږم زه ستا د دې ورور د دې خولې نه یېرېږم ولې دې یېرېږي په ایمانه ویښتو ته وګوره مټر راغونډی په دې سور نور باندې د اختم ولا داسې سره کړي دي هغه سور انګریز ته جوړ شوی نو هغه ویښته سره کړو ستا خو ویښته تک سپین شو بوډا شوې څه کوې دوکان ته دې بوتل راوړو او که نه نه زه دوکان ته نه ځمه ما دغلته د بیلچې لاس کې ودرولی دی او ډېر وخوښ شو اوس ګوره که نه چې زه په بیلچې په لاس کې بیا څه کومه که نه نو لږ په کار مې دی او تاسو ګپ لګوئ زه هغه بیلچې لاس کې لږ توله کوم راټوله کوم بیا د شپې اوبه خوري که نه صحیح ده؟ صحیح ده ورشه او تا د بوتل غم او د شپې چې ځکه نه اوبه خوړله که ګورې ته ځان خیال ساته ناوخته بیا مه راځه ډېر صحیح ده
الله من دې نه خلاص کړي. امين. خیر یو ته مه کوه نو کونډه به شي که نه. خدای مې د دې کونډو کې غم دی. غم په دې دی چې بلې راوستي دي ټول ورځ په کمره کې ناست کله میکف یې کوي دغې که چېرته یې ګور پلازي جړا دی 24 ګنټې بسترخي لګي او میکف کوي. دا کار اوس نیمه وایه خو یې کار اصله چېرته کوي یو پټي کار هم نه کوي. ولې اصل خزي ته دې کار کې کار مه ساته زه درته ویم. دغه کور ما بس تک مهر کې لیکلی پېښ وي که نه خدای تباه که دا خو پردی کور دی موږ پکې پر کرۍ باندې کرۍ کور د ځان پسې ولیکو. بس که هر کور یې که نه بلې وبځې نه کښېنه باسه ځه وځه. نه دی بس د ستا د کسته شپې دی ستا رومان څوک دی ته پرېږده د سپیل د ټالۍ په شان سر دې نیولې دی دلته رالېمه که نه خلک مې مڅه دا لوبه کوي ګورهدار ته یم کوي که لاړم ګورهدار نه راځم سخت راماندې راشي بیا ما ترین کړي اوس بیا داسې د هغه ته که په دې خپله خبره ودرېدې په ایمان زه به دلته دې وکړم دې محله کې مې ورکړمه خو یو خبره ته کومه لکه د آیا عزت غیرت دا خو ډېر ښه خو ستاسو په دې خاندان کې نشته دا ولې یار تا زه شړم او ته بیا راځې او که نه مرچکي ماما خو زموږ کلي کې یو خاندان وي واو خبره ته غوږ دې مرچکي ماما خو زموږ کلي کې امامتي نیولې که نه خو پښتون دی وایي عزت خو ماشاءالله لکه تاسو کې دی که نه موږ کې یا نورو خلکو کې خو نشته دی او پښتو خو ما کې شته خو خور مې دا ته وایي که د جومات امام دی بس په دې یوه خبره کې درته پاتې یم د مرچکي دا خبره وکړي ګینې په ایمان درته یم چې د وجلو خلک یې خو دا شکر وباسه مړه بس تاسو نه به زه څه ګیله وکړم بس لګیا ما اوسه چوپ شه خیر سره مه شي ګړي دا څنګه دا څنګه چې راغلی ملک دی بیا به سره راغلی دا خلک په ور کې ولاړ دي مچکه چې کور ته راشي بس یو غومه یې ساس کړی مچکي چې ښځه روته خپل هغه وخت ملک نور راغستی او چې زما ورور نو ملک راغو کېنه ملک دی په سر راغلی چې رور دې سره راغلی چې په وزرو ګرځي الله نور راکړ ډېره موده پس راغلی ته څه شي خمبیره رکشه مړه دا موږ پسې ورته خمبیره غواړو تاسو مړه کېږه بده که کله خمبیره د وړو غواړي کم د خمبیره تاسو که مړه تاسو بدانه سوال کوئ کله کېنه مړه یو خو چې راغلی ځان یې د کور مشر راته ساس کړی دی ځه چېرته خپل کار کوه خیرات ولې به شمېلې خورې پکې ناسته را نو زه څه زره د نورو په شان ته نیم نه تخیر زما غټ خاندان دی ستا خاندان مې دا د راغلی دی یو خاندان دا دی بستلی شي الله سیلاب وړی دی الله دې په شین اسمان جنت ته خوا کېنه بخیر راځې ته پکې را پاتې وي اوس د سره نو تختیو په مشرمې خوا کښېنه نه بس زه ځم مړه کښېنه خیر دی ډېره موده پس راغلې نه بس زه ځم اډوله کېنه مې نه دا به ځي کور نه به ګړندې وځي ته دا کسته کې نه نوره پاتې مې ورته را نه باندې ګورې ځه بس ځه کنه ځه ته ولاړ سمنه او که آیا دکی معمولی دون آیان دکی پاتی دون معمولی آیا کم دکی بیا رانی شي او که دا ضروري چې زه کله مړم شم که نه بیا به م راځي ولې خیر خو دی دی د خور کور دی څه پردی نه دی په دې طرف باندې وینم خو الله دې زما دشمنان مه کړي الله تا زما د سر شیرېږي دا خو ته ما راواده کړې دا سره پر کټې راغلې داسې یو غرمه تېره نه شوه چې د مونږ کره ډوډۍ ونه وږی نه وړي به نه راکړې ښه زما د رور په شان کې کور بار چاته ملاویږي مې ده خو بختوره ښځه دي د ده دې خولې ته ته وګوره د غاښونه یې په خوله کې راوتې دي څه دې وګوره که ناست یې دلته دغه شان ناست وي مړه دلته مړېږم ځه مړه خو ته خورې چې تا بوځم یاره خو د خبرې کوئ ما ته څه پته وه زه خو راشم هلته تپوس به وکړو ټول سپک خبرې کوئ تا نه دوی خټکي چې خټکي دي ګورو نو رنګ پرېږدي د سپکو کره مه راځه ګنې سپک به شي یو د ده دا خوله خو روزانه بارګل کبابي سپرتۍ راځه په ته وخورم دا د دې خولې نه اوس هم د ساګوبي راځي درانه خلک سپکېږي چې په سپکو پسې ګرځي او که نه نو موږ ورته وایو چې مه راځه موږ هم ځان څه سپکې که نه دا سړی بابا رخصت یې وایي مټر مې کړی دي ټلیفونونه مټر یو ته دانې مټر دې را نه وړه چې دا به پخو که نه کله ته ځان باندې وځي ټول د مټرو دوه پلي مټرو تاسو نه ښه دي لاړم ګرندې ځه خورې ولا روړ چې شي پې خورې ولا روړه زما وکړم زموږ د دې کور نه خوشحاله لاړ انشاءالله هم خوشحاله مه کړه ستا رور چې په کومه ورځ پیدا شوی خوشحالي نه وه نو اوس به څه خوشحالي راشي یا الله په دې ټوله دنیا کې خو زما دغه یو رور دی دا خبره ده دا زما غری وران که دا ستر کېږه خو کېږه پولندار باندې لاس اوچتول بده خبره ده په ایمان ځان نه مانولا جوړوم بیا په دې ورنداریانو شروع کوم د بیلچې لاس کې ورته نیسم تاسو خو موږ په شرمونو د خدای وشرمولو همدا مې ورته دا کړم چې راځه دا زما ځای جومات کې راځه دا جومات دی دلې پوټي روړه
تاسو باندې چاخه کې تاسو نو مزبوردار یې د پردي په کوټي کې کومه نه کړی نه پټ کړی یاز لول د په قومت شي په خکا په سر می درد واش د ازي جاروګه بس په خیرو کې نظری په خور ماړه شي دا رنګ ورته تا کړو چې راشه ما د سرنګ نو ګټا خو په فلکن وړي غواړي دلې کوټی وړه ذکر واو مرد چا د تناب نه بیره کو د ګل الله نو خپل ګل پاک چا غلط دارې ملامت بیا راځي ها مرد ته تناب چې ته کې آیا نشته نه بیا ملامت نه مدیرورا ملامت دي ته ملامت نه شي ګنیا به دوه شرمې چی دته به ملامت راځه ما کوټه کې نه پاتې سوی مې کې و تر ولا پیسې به پاتې اے باشا کوټی دا والا زه خپل کمې ته من دوا خود دا من دوا ښا پیسې دي پکې راځه کېنه کنه نه مړه نه مې کېنه ولاړ خدي راځه مړه کېنه راځه نه مړه زه صحیح مستړې پناسته خو زما اړه و چې د سار نه مړه دا خو زمونږ د کور خبرې دی یار دی کې خوشل خبرې راځي اړم دا کور خبر وته راهید خبر شي نه به خبر شي نیمه شاسته ده به خبر شي پریدا خو دوه شرمه دي تعالی دا ورته تعالی چولي اې ته خیال زمون د کونه پکې سوي نه شي څنګه ته پکې خینې لکه زه خامخا او دا جرسي مړي او سوچ کو کوي ما خو پکړې دا به دې شکارو مونږ په سوچ دی کو دا جنې ما سره بوز ولي دا خزه ځان سره بوز نه ولي ولي کومه خزه بوزا ته به مې خزه دلې وکړو رشتہ دلې دا وته تاله جنې کتلې وګورو جنې بوله وګورو مرشکیله مون کتلې وا ولا رکوسه کې یو کته ورچته کړل نا به خو دې مکا دا روړه په دې سید بات پکار دي سید جشپدو ک بیا به در کوم دلزه نه تر شي دا خبرې وکړه بس کو دې لکنه یار در ګوره کو دې لکنه هذا بس ټیک ده اے مسوال خو ته یو غرمه کورم وړې ښه اپګي خو اې د روټه نه بیوانه عثمانه اخوازه په عزت کې زسب من تسوی دا ته راوړل کنه زالک چپه مخه دی ښه زه خو نه زما په سارم دا زی خانه دی راځه کټ کې کېنه کړه ولاړ راځه کو تاسو ټول خور سره مې کار دته کارونه پیدا کړه خبره کوه یو سره کنه کار پنځداري زمانه ولا اسقر نه دي بالغ پیګل یې مردار کړه خدا قصه ختمه شي په شان کې وستا غانې دي والله کمري چرته مري بالغ مې ابروز به زور کول شو موږ د عمر په خپل زور او ګور اسقر به قدر کې دا ګور لکه